د کندهار په یو جومات کې 3 پرلپسې چاودنو لږ تر لږه 22 تنه وژلي او لا 70 زیات ټپیان دي. د کندهار ځایي چارواکي وایي پیښه نن ماسپښین د لومړۍ اوزې اړوند د شیعه هیوادوالو په فاطمه امام بارګاه کې هغه مهال شوې ده چې خلک د جمعې پر لمانځه ولاړو. تر اوسه چا چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دا ډول پیښو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیسته. د اسلامي امارت ویان دا پیښه ستر جنایت بللی دی او پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا دا پیښه د بشر ضد بللې ده. د کندهار ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د امام بارګاه فاطمیه په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال 3 پرلپسې چاودنې وسوې. د پیښې شاهدان وایي 3 بریدګرو لومړی د جومات پر ساتونکو ډزې وکړې او بیا یې د جومات په 3 برخو کې خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنې ورکړې. جمعې د لمانځه وخت نو یو انتحاري راغلی د دروازې سره ودرېدی، نو غوښتې چې یو وخت چې راغلی یو غوښتې چې بل هم راسي، خو هغه متاسفانه چې ځان یې د هلته پټاو کوي زموږ د مسؤلینو د طرفه څخه وویشتل شو او یو هلته ناست نو په اول ده چې ځان دلته پټاو کوي هغه خپل ځان یې په مسجد کې پټاو کوي. دننه داخل مسجد 2 نفر اول جابجا شده پټاویا و مجھے خود جابجا کرده بعد اینجا گم نماز آخر که سلام میگردن آخری رکعت میشه 2 نفر از این کوچه بیرون میشه 3 نفر دیگه 1 نفر ضربه میکنه 2 نفر داخل مسجد بدویدن میشه و چوکیدارا رو میزنه. د کندهار سیمهیز مسؤلین په دې پیښو کې د 22 کسانو وژل کېدل او د څه باندې 70 کسانو ټپي کېدل تاییدوي، خو د پیښې شاهدان بیا د وژل سوو او ټپیانو شمیر تر دې لوړ بولي. په جنګ را ننوتې نو د محمد پیردار هغه نفر یې وویشتې امتیارې یې وویشتې بل امتیارې راغلی هغه مو وویشتې څلورم امتیارات د پیردارانو ته تېز ورالې جماعت ته ونه پیردار یې پر لمانځه په مابین کې دانې پټاو کړي. امنیتي مسؤلینو څخه د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې په آینده کې د دغسې پیښو مخنیوی وکړي، خدای دې د دغسې پیښو سره نور نه مخ کړي. د اسلامي امارت ویان بیا په خپله ټویټر پاڼه کې دغه چاودنې لوی جنایت ګڼلی دی. اسلامي امارت په کندهار کې په مسجد کې پر ملکي هیوادوالو باندې وحشیانه چاودنه غندي، لوی جنایت یې بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین هر څه ژر پیدا کړي او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. له 8 ورځو راهیسې په هیواد کې د اهل تشیع پر جماعتونو دا دویم لوی مرګونی برید دی. په تیر جمعه کې په کندوز ښار کې په ورته پیښه کې 120 کسان ووژل سول او نږدې 170 نور ټپیان سول.